قدرمانو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. اوس مهال په نړۍ کې د ساينس او تخنیک او صنعتي چارو د انقلاب څپه روانه ده او د ساينس او تخنیک نوښتګرې چارې د چټک پرمختګ په حال کې دي چې دا د خلکو د ښه ژوند لپاره زمينه برابروي. د موټر له چلونې ځیرک تخنیک نه د خلکو تر ځیرک ژوند پورې او خلکو ته د حکومتي ارګانونو له ډیجیټل خدماتي سیستم نه تر زرغونې انرژي پورې د ساينس او تخنیک پرمختګ په پرلپسې توګه د خلکو د پوښتنې سرحد ته ماتې ورکوي او هم خلک ترې ګټې اخلي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې هغه معلومات در سره شریک کړم چې د چین د اقتصاد او ټولنې په پرمختګونو کې د ساينس او تخنیک نوښتګرو لاسته راوړنو څه رول لوبولی او خلکو ترې څه ګټې اخیستی دي. د عامه خدمات په برخه کې له تیرو څو کلونو راهیسې د چین په بېلابېلو سیمو کې د ګرځنده فون د اپ له لارې خلکو ته د حکومتي ارګانونو خدماتي سیستم د پخوا په پرتله نور هم بشپړ شوی او خلکو ته د حکومتي ارګانونو د خدمت 90 سلنه چارې آنلاین ترسره کیږي. د عصري لوجستیک په برخه کې په 2024 کال کې په چین کې د درونونو له لارې د لیږد رالېږد شویو پوستي بستو شمېر 2 میلیونه او 7 لکو ته رسېدلی دی. ډېرو زیاتو درونونو د غرونو او سمندرونو په تېرېدو سره دودیزو لوجستیکو او جغرافیایي محدودیتونو ته ماتې ورکړی او بېلابېلو ځایونو ته یې پوستي بستې لېږدولی دي. د طبي خدمات په برخه کې تر اوسه د چین په روغتونونو او کلینیکونو کې د AI تخنیک په مرستې سره په لومړي وخت کې د سرطاني ناروغیو د څارلو او موندلو اندول 25 سلنه لوړ شوی دی. دغراس د اساسي کلینیکونو عامه ډاکټران د عالي روغتونونو له مشهورو ډاکټرانو سره د ناروغانو د علاج لپاره آنلاین مشوره او څارنه کولی شي. د ښوونې په برخه کې د چین په لویدیځو سیمو کې د مستعدو کسانو د روزنې د پلان له پلي کېدو راهیسې د اړوندو سیمو پوهنتونونو ته څه باندې 207 ډوله آنلاین درسونه برابر شوي دي. دغراس په چین کې ټول لومړني او منځني ښوونځي په انټرنیټ کې شامل شوي دي. د کلتوري چارو په برخه کې د چین د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ د 14 کلن په وړاندې پلي کېدو په موده کې په دغه هېواد کې د 5 په کچه ټولو منځته راغونکو سیمو کې د ډیجیټل کېدو پروژې بشپړې شوي دي. د ډیجیټل او مجازي واقعیت په شمول د عصري تخنیکونو په رڼا کې د چین زرګونه کلن مدنیت په نوې زمانه کې بیا ځلانده شوی دی. درنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.